زه مجرم نه یم، مدعي یم. لیکوال عالمزیب مسید. ژباړن عمر اندیش. لوستونکي مرسل احمدزی. پر عامو خلکو ظلم او پی ټی ایم. دوهمه برخه. همداسې یوه بله کیسه به هم وکړو چې تر څو په دې مسله باندې ښه پوه شو. 2017 د اکتوبر آخري ورځې وې چې په سپینکۍ وزیرستان کې یو طالبي قومندان ولی جان د یوه ښخ شوي بام له لارې هدف وګرځول شو او د خپلو ملګرو سره یو ځای ووژل شول. په هغه ورځ فوج د سپینکۍ ټول خلک ونیول او د تشدد او ظلم ښکار یې کړل. له هغه ځایه نه څوک چیرې تللی شول او نه ورتللی شول. هیڅوک د دوی له وضعیت خبر نه و. یوه ورځ معلومه شوه چې د یو فوجي د تشدد وروسته یو کس ساه ورکړه او فوج دې خلکو ته وویل چې همدې شپه کې یې ښخ کړي او هیڅوک باید خبر نشي. د کلي خلک چې ډیر زیات له یو نامعلوم وضعیت او قیامت سره مخ وو، نو په خاموشۍ هغه مړی دفن کړ. همداسې دوهمه ورځ دوهم لاش ورکړل شو او دریمه ورځ دریم. بالاخره دا کیسه تر ډي آی خان او ټانک پورې ورسېده. موږ فوراً د مشورې لپاره کسان راغونډ کړل، خو مخکې تر دې چې موږ څه وکړو په ټانک کې قبایلي جرګه وشوه او د هغوی په لارښوونه د فوج سره مذاکرات روان شول او له هغه وروسته زموږ د سیمې یو ریټایرډ فوجي بریګیډر هم خپل کردار ادا کړ او بیا خبر راغی چې پاتې ټول کسان یې خوشي کړل. د 2018 په اول فبرورۍ چې موږ په اسلام آباد کې مظاهره ورکوله، نو هغه 3 کسان چې په سپینکۍ کې قتل کړل شوي وو د هغوی تصویرونه مو هم راوړي وو. پر دې وخت فوج د ملکي مشرتابه سره یو ځای د پی ټی ایم له پلاوي څخه دا غوښتنه وکړه چې د پی ټی ایم څومره مسایل په ځانګړي ډول ځمکني بمونه پر خلکو د ظلم او لادرکه کسانو په مسایلو باندې د جنوبي او شمالي وزیرستان د فوج له مشرانو سره د پی ټی ایم د پلاوي کتنه به کیږي. مسلې به حل کیږي او لنډیز به ورکول کیږي او د دې کتنو تاریخونه هم ښودل شوي وو. کله چې د اسلام آباد له خوا نه واپس راغلو، نو زما امتحانونه شروع کیدونکي وو. ما به د شپې هم خپل موبایل نه بندولو او نه مې هم سایلنټ ساتلو، ځکه چې ماته پته وه چې ماته به څوک زنګ کوي او دا زما لپاره څومره مهم دي. یوه ورځ د مازدیګر پر وخت زنګ راغی چې ځواب مې ورکړ. د یوې ښځې غږ مې واورېد او راته یې وویل: زویه، عالمزیب خبرې کوي؟ ما وویل هو. هغې وویل: زویه، له موږ سره ډیر ظلم شوی دی. ما وویل: رب دې خیر پیښ کړي، څه خبره ده؟ ویل یې: زموږ په کلي کې چاودنه شوې وه او د کلي ټول کسان فوج یوړل. په هغوی کې زما هم 2 زامن دي چې یو په یوه لاس معیوب دی او بل له دوبۍ راغلی دی. زویه، زموږ د کلي 3 کسان یې ووژل او اوس زما د زامنو په شمول 4 کسان یې تر اوسه ځان سره ساتلي دي. ما ته واقعه معلومه وه. فوراً مې وپوښتل چې تاسو د سپینکۍ خبره کوئ؟ هغې وویل: هو، بالکل د هغه خبره کوم. ما وویل: هغوی فوج ټول خوشي نه کړل؟ وویل: نه، 4 کسان یې تر اوسه ساتلي دي. موږ په کور کې یوازې ښځې پاتې یو. د خوراک لپاره هیڅ هم نه لرو. که ګاونډیانې راکړي نو ماشومانو باندې یې وخورو. د شپې ماشومان ډیر کړیږي او ډیر په تکلیف کې یو. ما حوصله ورکړه او ورته ومې ویل: سبا به زه خپله راځم هلته.
دغه کورنۍ په ډابره کې اوسېدل چې له ټانک څخه تقریباً 20 کیلومتره لرې ده. زما یو ملګری د هغه ځای اوسېدونکی و. ما هغه ته د دوی ادرس ورکړ چې ورشه او د دوی حالت له نږدې وګوره او که کېږي د دې مور ویډیو هم جوړه کړه. هغه فوراً له کوره ووت. 10 دقیقې وروسته د دې مور کور ته ورسېدو او نیم ساعت کې د دې مور ویډیو هم راولېږله. ما هغه پر فیسبوک شیر کړه او ومې ویل چې له امتحان ورکولو وروسته به فوراً د دې مور خواته ځم. که څوک یې مالي همکاري کوي نو تر سبا پورې دې له ما سره اړیکه کې شي. سبا چې زما امتحان خلاصېدو نو خلکو شاوخوا 80,000 کلدارې کومک کړی و او په ټانک کې زما ملګرو وحید او رضوان زما په انتظار وو. موږ د کور لپاره د ضرورت شیان واخیستل او په ډابره کې د اوسېدونکي ملګري سره یو ځای د هغه مور خواته ورغلو. چې ورسېدو نو د دوی حالت ډیر ځورونکی و. د خوراک څیزونه مې ورته ورکړل او باقي ټولې روپۍ مې د مور په لاس کې ورکېښودې. رضوان د خپل جیب روپۍ هم ورکړې او مور ته یې ډاډګیرنه ورکړه چې خدای جل جلاله به ورته خپل زامن په خیر بیرته راستانه کړي. هغې موږ ته دعاګانې وکړې او موږ د هغې د زامنو عکسونه هم واخیستل. وروسته بیا د هغې د دوبۍ والا زوی ملګري د هغه د زوی عکسونه او د پاسپورت کاپي هم راولېږله. موږ د هغوی لپاره پر سوشل میډیا ځانګړی کمپاین وکړ او لکه څنګه چې ومې ویل د اسلام آباد غونډې پس د فوز له مشرانو سره د پی ټي ایم د پلاوو لیدنې وې. هغوی ته مې هم دا قضیه ورکړه او ورته ومې ویل د دې ضرور پوښتنه وشي. کله چې کتنه وشوه او دوی ورته دا موضوع هم وویله نو د فوز جنوبي وزیرستان GOC په ډیر افسوسناک ډول ځواب ورکړی و چې زه به دا ټول کسان زندې کړم. د خبره د هغوی لپاره ډیره له درده ډکه وه. موږ د هغې زړې مور کور ته یو ځل بیا ورغلو خو مې نه ویل چې فوج سره د دوی د زامنو د خلاصون په اړه خبرې شوي او هغوی دا ځواب ورکړی. هغوی ته مې د ځینو سپېڅلو انسانانو هغه مرسته شوي روپۍ ورکړې او د هغې مور مې له ماشومانو سره یو ځای یوه بله ویډیو جوړه کړه چې په هغه کې ویل شوي وو چې که فوز د هغوی زامن ورخوشي نه کړي نو د هغوی کورنۍ به له ماشومانو سره د فوز د واڼه کمپ مخې ته کینو، ځکه د هغوی دپاره بیا دا یو ډول وه چې دلته په دې ویرانه کې کینی او یا هلته د هغوی مخې ته د سړک په غاړه. له دې یوه میاشت وروسته یو ښه خبر راغی چې کله په جنوبي وزیرستان کې د فوج اختیارات FC ته ورکېدونکي وو. IGFC تغییر شوی وو. زه یو قبایلي مشر بادشاه خان خپل ځان ته وبللم او راته ویل چې IGFC سره زما ملاقات دی. داسې یو کار راته وښیه چې زه یې د هغه مخې ته کېږدم. ما ورته وویل چې کارونه خو ډیر دي خو تاسې دا کار د هغې مخې ته کېږدئ. بیا مې هغه ټوله کیسه ورته وکړه. د هغه کس ملاقات وشو او IGFC د هغوی د خوشي کولو امر وکړ. څو ورځې پس باچا خان بیا ما ته زنګ وکړ چې کسان خوشي کیږي او سرویکي لیوا ته به سبا حواله کیږي. ته هم را سره لاړ شه. زه په خوښۍ تیار شوم او راتلونکې ورځ لیوا ته ورغلم. موږ سره د سپینکۍ مشران هم وو او په لیوا کې مې هغه فوجي مشر هم ولیدو کوم چې دا ټول تشدد یې کړی وو او د هغه ځای خلک هغه ته اسرائیل ویل. زما د هغه سره ډیرې خبرې وشوې. هغه راته وویل چې تاسې دا کسان خوشي کوئ خو دا کسان ښکیل وو. ما وویل آیا هغه کسان چې تاسو ووژل هغه هم ښکیل وو؟ بیا مې وویل چې ښه
دا راته ووایي چې هغه څنګه ووژل شول. هغه وویل چې یو د میرګیو د دورې له امله، دوهم ځان وژنه وکړه او په دریم باندې لږ تشدد شوی و. یعنی د یوه کس په اړه یې یوازې دومره منل چې لږ تشدد پرې شوی. ما وویل د میرګیو له امله خو کس هغه وخت مړ کیږي چې کس له کوم غره راوغورځي یا په اور کې وسوځي. دغسې ممکنه ده چې یو کس د میرګیو د دورې له امله مړ شي، خو آیا د هغه طبي معاینات وشول چې د څه له امله مړ شو؟ دوهم کس ځان وژنه ولې وکړه؟ آیا د هغه سره ځواب نه و؟ بیا مې وویل چې دا طالب قومندانان چې وژل شوي څو میاشتې وړاندې د یو بل قومندان لخوا تشدد شوی و. آیا تاسې پر هغه قومندان باندې شک نه لرئ؟ هغه وویل چې ما هغه طالب قومندان په خپله سیمه باندې بند کړی دی. ما وویل آیا دا انصاف دی چې هغه فقط په سیمه باندې بندیږي او په عامو خلکو باندې دومره ظلم کیږي چې هغوی درې د ژوند لوبه بایلي؟ بیا یې کسان راوستل او کسان درې وو او ویې ویل چې هغه یو کس به څو میاشتې په روښانه جیل کې پاتې کیږي او د کور غړي یې ملاقات ته راتللی شي. دا دوه نور کسان پلار او زوی وو. پلار خو د سپینې ږیرې بوډا و. د هغوی پر کاغذونو هم ما لاسلیکونه وکړل او هلته یو افسر وویل چې په دې باندې یو پوسټ وکړه. ما وویل په ویاړ او شوق سره به یې وکړم، خو بیا باچا خان مسید IGFC منع کړ چې دا خبره به په سوشل میډیا نه کوو. خو ما بیا هم یوه مننه کول ضرور وګڼل. د دې کیسې هیچاته معلومات ونه شول. کله چې له هغه ځایه ستنېدو نو د کلي خلکو ټینګار کولو چې ډوډۍ به له دوی سره خورو. کله چې هلته لاړو له هغه کسانو سره می خبرې وکړې چې زموږ لیدو ته راغلي وو. هغوی ډیر ظلمونه برداشت کړي وو. یو بوډا سپین ږیری کس راغی چې دوو کسانو په وزرونو کې رانیولی وو او تر موږ یې راوست. هغوی وویل چې دا د هغه شهید شوي ځوان کس پلار دی چې فوز ویل خپله یې ځان وژنه کړې. هغوی ویل چې د ځوان زوی وروسته فوز د بوډا پلار تر څو ورځو پورې بندي کړ چې ستا زوی له تا تنګ و او ستا له امله یې ځان وژنه وکړه. هغه وخت چې د فوز په ساتنه کې و، یعنی بندي کړی و، دې کس ځان وژنه او علت یې دا دی چې له خپل پلار تنګ و. آیا دا د منلو خبره ده؟ په اصل کې دوی د خپل ځان نه د الزام لرې کولو لپاره دا کیسه کوله او دوی د هغه څلورو کسانو وژل ځکه غوښتل چې د هغه دریو کسانو د وژلو داغ له خپله لمن پاک کړي. په دې ډول په خلکو باندې د تشدد بې شماره واقعې شوي دي. فوز د دې دعوې وروسته چې هغوی سیمه پاکه کړه، کله چې خلک د اپریشن څخه په نجات موندلو سره واپس راغلل، نو د هرې داسې واقعې وروسته په خلکو تشدد کول معمول جوړ شوی و. داسې ښکاري چې دا په منظم ډول د جوړ شوي پلان له مخې دا چاره کیږي چې ترڅو خلک څومره ذلیل کولی شي نو ذلیل یې کړي. لکه څنګه چې په شمکۍ کې وشول چې ښځې او سړي دواړه له کورونو راوایستل او د ښځې تر مخ یې په سړیو تشدد وکړ. په دې کې د یوې کورنۍ لایف ویډیو منظور پښتین کړې وه چې د یوه پلار او مور یوازینی زوی چې مریض هم وي او د خپلې مور تر مخې یې وهي او بیا د هلک ساه خیجي. وروسته بیا د هغه هلک مور لیونی کیږي او د کور والا یې مجبوریږي چې زنځیرونو کې یې وتړي. څو میاشتې پس هغه هم د خپل زوی خواته ورځي. ځینې کسان په دې چې طالبانو باندې سودا خرڅه کړې وي د تشدد ښکار ګرځول کیږي. سوال دا دی چې فوز د دومره کلونو اپریشن وروسته او د خلکو د دومره تباهۍ وروسته هم طالبان ختم نه کړل او د عوامو حالت داسې دی چې د بیچارهګانو له ځنګلي ځناورو څخه د خلاصون هیڅ لوری نشته.
هغوی طالبانو ته څنګه د سودا ورکولو څخه انکار وکړي. همداسې یوه واقعه د سپینې میلې له خلکو سره هم شوې وه. زه د هغه ځای خلکو وغوښتلم ځکه چې د هغه ځای په خلکو نه صرف تشدد شوی و بلکې دوکانداران یې وړي هم وو. د سیمې اوسیدونکو ویل چې کله مجبوراً طالبانو ته سودا ورکړو یا ډوډۍ ورکړو نو فوج را باندې خبر شي او فوج ته چې ووایي چې وروره دلته طالبان دي نو طالبان خبرېږي او هغوی زموږ وژلو ته را رسیږي. نه هغوی فوج ته څه وایي نه فوج طالبانو ته. په منځ کې موږ ښکېلېږو. ما د سام لیوا له کرنل سره ولیدل. ما هغه ته وویل چې ته په ایماندارۍ ووایه چې که ته چیرې کوم دوکاندار شي او څو کسان طالبان د اسلحې سره درته راځي نو آیا ته به هغه ته سودا نه ورکوې؟ هغه وویل چې زه به سودا ورکوم. ما وویل نو ته د دې دوکاندارانو مجبوریت ولې نه درک کوې؟ د طالبانو سره د جنګېدو کار ستاسو دی، د هغه نه دی. هغه که سودا ورنه کړي په زور یې همداسې ترې اخلي. هغه افسر ښه انسان و. دوکانداران یې را خوشي کړل. مګر همدې وخت کې د افسوس خبره دا ده چې کله فوج په مومند او شمالي وزیرستان کې په عامو خلکو ظلم وکړ، کله چې خلک مجبور شول سړکونو ته راووتل نو په ډېرې بېرحمۍ سره یې په هغوی باندې د ګولیو باران کړی. دلته په زندان کې د خړ کمر د پیښې خبر ماته یو منشي راکړ. هغه وویل چې ستاسو تحریک پر فوج حمله کړې چې په هغه کې ستاسو 15 کسان په حق رسېدلي دي. پر ما چې څه تیر شول د هغه معلومات ماته وشول. ریاست په ډېرې بې شرمۍ سره الزام په پی ټي ایم ولګاوه چې هغوی د فوج پر پوسته برید کړی و. زموږ 2 مشران علي وزیر او محسن داوړ یې په زندان کې واچول. آیا حمله داسې وي چې حمله کوونکي په درجنونو مړه او زخمی شي او مقابل لوری 1000 هم زیانمن نشي؟ خو په دې سره دوی نړۍ احمق نشي جوړولی. له دې څو ورځې وروسته طالبانو د فوج پر موټر برید وکړ نو ټول فوجیان یې ووژل شول ځکه چې حمله د طالبانو لخوا وه. دلته خو یې په درجنو شهیدان هم کړل او د حمله کولو الزام یې هم پرې ولګولو او زموږ لاره د عدم تشدد وه او موږ په سوله ییز ډول احتجاج کولو. نو زموږ سره داسې وشول. که موږ سره اسلحه وای نو ممکن هیچا به پر موږ داسې په بې دردۍ ګولۍ نه ورولی. لږ فکر وکړئ چې ریاست دغسې کېدای شي.